د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت پاک باندې مو خبره شروع کړې وه او ما وی درته چې اسلام کله خورېدل شروع شو نو د کافرو دشمنی مضبوطه شوه او به مخالفتونه هم زیات شروع کړل یو طرف ته به د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوله هغې له به تکلیف ورکو د هغې صحابو له به تکلیفونه ورکول او بل طرف ته به جرګې هم کولې لکه یو جرګې ابو طالب صاحب له راوسته ابو طالب له جرګه راوسته او د مکې دا غټ غټ کافران لوی لوی مشرکان پکې و ابو جهل او عتبه او شیبه دا خلک ټول پکې شامل وو جرګه یوه نه وه درې جرګې یې راوستې نبی علیہ السلام تا ابو طالب سړی ولېږه او پیغمبر علیہ السلام یې راوغوښته دا ټوله جرګه ورته ناسته وه ابو طالب په عربو کې مشر و خلکو به قدر هم کو او پیغمبر علیہ السلام محشوم هم لوی کړی دی د بچو نه به زیات د نبی علیہ السلام قدر کو عزت به کو او پیغمبر علیہ السلام هم داسې به ورته کتل لکه د خپل پلار په شان جرګې چې څنګه راوستله نو نبی علیہ السلام جرګې سره ودرېد نو ابو طالب د جرګې مخکې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قوم راغلی دی ورواره تا سره جوړه کول غواړي کور په کور دشمني جوړه شوه قوم په قوم دشمني جوړه شوه او لوی مسله پیښه ده قوم د سره جوړه کوي خو د پیغمبر علیه السلام مبارک عادت به دا و چې چا به خبره کوله نو هغې به غږ نه کو تر څو چې به سړي خپله خبره نه وه خلاصه کړې کاکاجي وایه دوی راغلي دي دوی وایي که ستا دا ورواره دا خپل څه مسله چیړي او پیسې یې پکاري نو چې څومره پیسې دی وایي موږ وله راغونډه ورکوله که ښځه غواړي نو په مکه کې د ګوته کېږي چې د چا لور یې خوښه یې موږ ورکوو هغه زمانه کې دا پابندي نه وه چې یوه ښځه او که دوه دي او که درې دي عربو کې دا څلور ښځې دا پابندي وروستو راغلی ده چې څلورو نه زیاتې ښځې به څوک نه کوي کومه جینۍ یې خوښه یي د چا لور یې خوښه یي ګوته دې کېږدي موږ له فخر دی په دې نه ځکه نبي علیه السلام خو ډېر ښایسته او ښکلی او د لوی قوم سره یې متعلق او هوښیار او قابل و نو موږ دا په شرطونو نه ورکوو موږ دا فخر کوو دا زموږ دپاره لوی عزت دی چې زموږ د یو قوم د یو قبیلې جینۍ په ده باندې واده شي دې چې کومه خوښه یي ګوته دې کېږدي موږ وله ورکوو که دې مشري د دې کلي غواړي اوس نه زموږ مشر دی که د علاقې غواړي د مکې نه بار د نور علاقې یاره هغې کې به موله موږ وګرځو کوشش به وکړو او مشري به وله را پیدا خو نور دې موږ سره جوړه وکړي په څه جوړه به په څه کوو جوړه ورسره په داسې طریقه کوو چې موږ د ده دین هم نه چیړو دې پیشه خپل لمونځ یې پیشه کوي دا خپل چې دی کوم عبادتونه وایي دا دې هم کوي دا په دا پابندي پې نه لګوو ملګري چې څه کوي هلې م کوي هغې پابندي پې نه لګوو خو دا یو پابندي به پې لګوو چې زمونږ د دین بد به نه وایي زمونږ چې کوم نظام دی خپل دا نظام به نه چیړي دا زمونږ دین به نه چیړي باقي دې د خپل منځ او دس عبادت چې د ده کوم خوښې بس اپیشه دې پیشه مونږ به دې نه چیړو دې دې مونږ نه چیړي ابو طالب چې دا خبرې کله نبی علیہ السلام ته وکړلې نو ابو طالب هم دا خواهش و چې دا جوړه وشي نو ورته دا ټکي هم پکې ویل واره د قوم مقابله نوره ګرانه زم ستړی م نشم کولی او تم نشې کولی نو دا جوړه بخي تا دې نه چیړې ته دوی مه چیړه ته خپل دین چلاوه دوی به خپل دین چلوي د دوی د خدایانو او د دوی د دین بد مه وایه باقي لګي اوس خپل کار کوه
نبی علیہ السلام پوه شو چې کاکاجي مې مرانه جوړ لاس اخلي نو پیغمبر علیہ السلام مخ مبارک واړو د سترګو نه اوښکې وبهېدې چې په ټول قوم کې خو زما دا تره زما سره ولاړ نور ترونه خو ټول مخالف دي او دا خو مې د پلار په ځای تره دی نو دیم جوړ مانه مخ اړوي نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل وی کاکاجي دا ټول مشران زما د قوم ناست دي زما د دغه ذات باندې قسم چې زما ستا د چا په اختیار کې ده چې ما کوم دین راوړی دوی پکې د دنیا م عزت دی او د آخرت هم پکې عزت دی نقصان پکې څه دی مشري نه غواړم پیسه نه غواړم ښځه نه غواړم دا به زما مشران دي زه مشري نه کوم دا زما د قوم مشران دي او کم دین چې ما له الله را کړی کې دي بهتري ده نه پوهېږي عرب او عجم به دې خلکو تابع شي حضرت ابوبکر صدیق ته ونه کته چې د نبي علیه السلام ملګری شو په ټوله دنیا حکومت نه شو د پیغمبر علیه السلام نه پس حضرت عمر ته وګوره حضرت عثمان ته وګوره حضرت علي ته وګوره رضی الله تعالی عنهم وی دا داسې دین مې والا راوړی دی چې عرب او عجم ټول به خپو ته لاندې کېږي ټول به تابع شي خو خیر یې دی پکې دما دا وی بس کرواره نورې خبرې دا پرېږده قوم هم بلوه شوې ته مونږ ته نصیحتونه نور مه کوه خو دا چې مونږ درته څه وایو دا ومنه وی ښه نو خبره واورئ دا یو لاس کې دا خو لا ښځه او بادشاهي او مال دی دا راکوي د یو لاس کې راته سپومۍ راښکته کي او په دې بل لاس کې راته نور راښکته کي نو په هغه ذات مې د قسم چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده چې دا خپل مقصد به چرې پرېږدم نه پرېږدم څه به کوم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دينه ټول دینونه به د اسلام د خپو لاندې راولل اسلام به غالب هر دین دا به د اسلام تابع کوم اسلام چې ما له کوم دین الله را کړی دی دا به اوچتوم باقي دینونه به د اسلام د خپو لاندې حلالوم نه پرېږدم نور دینونه اسلام به غالب کوم مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو چې په دې مخ د ځمکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي افسوس سمودراله او بیا تتر بتر شوه اوس هم اوسیږو ځان ته وایو مسلمانان اوسیږو د مسلمان په ملک کې دعوه د اسلام کو او د اسلام په مقابله کې نور قصې خوښې د اسلام هم نه دی کوم اسلام دپاره او کوم دین دپاره چې نبی علیہ السلام قربانۍ کړي دي کوم اسلام دپاره چې هغې هجرت کړی دی او د کوم اسلام دپاره د هغې غاښ مبارک مات شوی دی او د طائف سفر د طبیب چې څومره تکلیفونه تیر شوي دي دې له نه هغې خو د مانځه نه نه منې کوي خپل لمونځ دې کوه خپل ذکر و اذکار نه نه منې کوي خپل ذکر و اذکار دې کوه خپل صدقې نه نه منې کوي دا خپل دې چلوه دې نه دې منې نه منې کوي مونږ والا به نه چیړې نبي علیه السلام یې خامخا به چیړم اسلام به اوچتوم نور دینونه به د اسلام د خپو لاندې کوم نه پرېږدم نور دینونه خامخا به کوم او قوم پیشه او کار یې پیشه او چې مې مرګ مقرر وي د خدای له طرف نه هېڅ پروا مې نشته او کاکاجي که ته ما سره نشې ودرېدې تا نه هم ګیله نه کوم خیر ته به د قوم نه مجبورې اوښکې روانه کړې ولاړ خدای دې هغه اسلام والا نظام زموږ په دې وطن کې راولي هغې له موږ هېڅ کوشش نه کوو موږ هم په ازمونو پسې روان یو دا فلان کې ازم او دا فلان کې ازم او فلان کې ازم الله وی نه رضیت لکم الاسلام دینا ما د ژوند د طریقو چې کوم نظام دله خوښ کړی دی هغه اسلام د اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام یوازې مونځ او دس اسلام نه دی یوازې ذکر و اذکار نظام نه دی یوازې زکات نظام نه دی یوازې اسلامي جامه نظام نه دی پیغمبر علیه السلام چې کوم اسلام راوړی دی رضیت لکم الاسلام دینا کوم اسلام ادخلوا فی السلم کافه د نوک نه سره پورې بچي ښځې ټول معاشرتي امور انفرادي زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تېر الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راولي کوم دپاره چې رسول الله مبارک محنت کړی دغه له محنت کړی دی د نورو څیزونو نه کافرو نه منې کوه سره جوړه کړو هر څیز کې ورسره ملګرتیا کوله پیدا به نه کېږي لیظهره علی الدین کله
زه به دا دین دا په ټولو دینونو غالب کوم او اقسې وکړله چې اسلام الله په ټولو دینونو باندې غالب کو او د حضور پاک د مصلې نه بیا اسلامي فیصلې به کېدلې دغه مصله وه د حضور پاک او زناکار ته به ترې رجم میلاوېده سنګسارېده به د غل لاس به ترې پرې کېده او ډاکوله به سزا میلاوېدله دغه مصله وه پیغمبر علیه السلام دی مصلې له هغه طاقت غوښته هغه خدای بیا حاصل کړ محنت وشو الله حاصل کړ د مارونو چې داسې مخې ته وکړ نو ابو طالب ورپسې آواز وکړ پوه شو بچي په شانې لوی کړی دی وراره وی دې خوا راشه ته څه وایې چې زه به درنه لاس والمه هېڅ فکر چې ونه کې د دې ټولو مشرانو د لاس خلاصي زه به در سره یک تنها ولاړ یم زه خپل کار کوه خپل هېڅ فکر چې ونه کې زه درنه لاس نه اخلم ما ته خو د پلار نه یتیم پاتې ما ته خو د خپل نیکه نه د پلار نه عبدالمطلب نه د خپل پلار نه چې ستا نیکو یتیم پاتې د ستا د پلار نه عبدالله نه ما ته یتیم پاتې زه تا نشم ضایع کولی ستا د سترګو اوښکې کرکړې نشم لیدلی هېڅ فکر چې ونه جرګې درې وشوې نبي علیه السلام سره درې ځله دوی خپل غټ غټ واړه خو پرېږده غټ غټ میټینګونه دا کار نه واړه میټینګونه پرېږده وه غټ غټ میټینګونه وشو خو د پیغمبر علیه السلام هم دغه یو خبره اسم نه غواړم قل ما اسألکم علیه اجرا په دې خپل مشن پیسه نه غواړم ان اجري الا علی الله اجر خو د خدای نه غواړم ښځې او بچي او هر څه خو د الله په لاس کې دي ناکام شو نو چې دې کې ناکام شو نو بیا یو بله فیصله راوړه بیا رادل زه وایي یو بله فیصله را سره وکړه داسې به وکړو یو کال به مونږ ستا تابع یو ستا دین به چلو یو کال ته مونږ سره ملګرتیا وکړه زمونږ د دین تابع شه یو کال زمونږ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زمونږ نظام نبی علیہ السلام دا خو څه د دکاندارۍ خبره نه ده چې یو کال به دکان ته چلی او یو کال به زه چلو او دا څنګه چیلی خو نه دي چې یو کال به دې ته پیخلې او بل کال به دې زه پیخلم او داسې ځمکه خو نه ده چې یو کال یې ته کار او یو کال یې زه کرم دا خو د عقیدې او د ایمان خبره ده آیت نازل شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وی بس پته ولګېده چې تاسو زما ملګرتیا نه کوئ او زه خو ستاسو نه تاسو زما خدای ته شا کړې ده ما ستاسو بوتانو ته شا کړې ده زما خپل یو دین ستاسو خپل دین زه بېخبر چې په دې کارو نشو چې په جرګو منه شو دې خو په یو مونږ ته نه رامایل کېږي نو بس میټینګونه یې وکړل وی داسې کار کو چې بس په دې مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکې وهل شروع کې دا کمزوري وهې او جګړې ورسره وکړې او دا غلامان مریان هم وهې نو چې دا سلسله شروع شوه نو نبي علیه السلام ته دا پته ولګېده چې حبشه کې یو بادشاه د نجاشي اصحمې نومو هلک ښه سړی دی انصاف مزاج سړی دی نو صحابو ته وی داسې وکړئ چې چاته تکلیف وي نو تاسو له اجازت د حبشې ته لاړ شئ نو 11 سړي او 15 کسان د پیغمبر علیه السلام په حکم او په اجازت حبشې ته لاړ حبشه د جدې چې دا کوم لوی دریاب د جدې سره خوا کې یو طرف ته جده ده د دې دریاب پورې غاړه یو کیسه ده هلته حبشه ده لاړ هغه 11 سړي او 15 ښځې څوک دي د هغې نومونه درته وایم یو پکې حضرت عثمان رضی الله عنه و یو بیبي مؤثره ده حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها دا د پیغمبر علیه السلام مبارک هم ورسره شو عثمان او د هغه بیبي یو پکې ابو حذیفه دی ابو حذیفه څوک دی دا د مکې د کافرانو چې کوم سردار او عتبه د هغه زوی دی پلار یې کافر زوی دومره تکلیف کې د پلار به و قوم به و چې ټینګېدی نه شي غریب حبشې ته
حضرت ابو حذیفه رضی الله عنه د عتبه زوی او د هغه ښځه مو سره وه سهلی د ښځې نوم و سهله د سهیل لور سهیل ځان د لوی کافر دی په هغه وخت کې هغه سره هم ښځه ده یو بل کس و ابو سلمه به یې ورته وی او د هغه ښځه وه حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا ام سلمه رضی الله عنها بیا وروسته خدای پاک د پیغمبر علیه السلام نکاح راوستی ابو سلمه او د هغه ښځه ام سلمه یو بل یو صحابي دی حضرت عامر ابن ربیعه او هغه سره خپله ښځه وه لیلا یې د ښځې نوم و لیلا بنت ابي حبشه د هغه ښځه وه سره یو بل صحابي دی حضرت ابو صبره رضی الله تعالی عنه او هغه سره خپله ام کلثوم بنت سهیل د سهیل لور ده یو بل صحابي دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی الله عنه دا د پیغمبر علیه السلام رضاعي ورور او د مدینې منورې هجرت چې وشو نو لومبې پکې دا غریب وفات شوی هم دی عثمان ابن مزعون مدینې ته چې هجرت وشو لومبې دی وفات شو او پیغمبر علیه السلام مبارک د ده قبر ته کېناست نو ژړلې او بیا چې قبر یې وله تیار کړه نو نبی علیه السلام یو صحابي ته ورشي او تیږه راوړه چې په دې سر یې وله کېږدو په دې قبر چې ده پرې دا خپل ورور پیژنه تیږه درنه وه چې هنه شوه راوچتولی نو نبي علیه السلام په خپله پاسېد صحابي وایي وایي د حضور پاک د هغه سپینو لیچو هغه منظر مې اوس هم په سترګو کې دی چې لستوڼي اوچت کړل او هغه تیږه یې راواغېسته او په قبر یې ورته کېښوده وایي په دې به د خپل لور دا قبر پیژن دا غریب هم حبشې ته د هجرت وکړو یو بل صحابي دی حاتب بن عمر رضی الله عنه بل دی سهیل بن بیضا رضی الله عنه بل دی عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه بل زبیر بن العوام رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی بل دی مصعب بن عمیر رضی الله عنه دا یولس سړي او دا پنځه ښځې دا لاړ او اتفاق ته ګوره الله مدد کو چې څنګه حبشې ته چې څنګه دوی د مکې نه ووتل نو د مکې کافرانو ته پته ولګېدله چې دا 1115 کسه خو رانه ووتل نو قوم یې ولېږه وی شا مې راوینځه زړې راولې په کړو کې راولې په زنځیرونو کې دا رانه تښتي کم خوا چې دا کافر ورپسې وو دوی مخکې وو چې دوی جدې ته ورسېدل کښتۍ تیاره ولاړه ډکه شوې وه د یو څو کسانو ځای پکې و حبشې ته تله کښتۍ نو دوی وله 15 درهمه ورکړل په 15 درهمه یې ورسره په کرۍ خبره وکړه او وروختل چې کښتۍ روانه شوه سمندې لاړه دا کافر غاړې ته ورورسېده خو بیا خو کښتۍ روانه شوې وه نو دا دقسې حق تک پاتې شو دا 14 کسان دا حبشې ته ورسېدل چې حبشې ته دوی لاړل واقعي د حبشې بادشاه ښه سړی نجاشي دی ډېر ښه امن ورکړ او زه بېغمه خپل کار کوئ دلته تاسو ته هېڅوک هم غږ نشي کولی اتفاق ته ګوره یو پراپیګنډه خوره شوه وی د مکې خلک مسلمانان شوي دي یو غټه پراپیګنډه خوره شوه نو دوی خوشحاله شو دوی وی چې راځئ چې خپل کلي ته ځو خپل وطن ته ځو ځکه خپل وطن پرېښودل خو ګران کار دی ځای چې ځو نو دوی واپس راغلل چې راغلل نو هغه خبره دروغ ختلې وه نو بیا روان شو څه پکې پاتې شو او څه روان شو نو دې هغوی بیا خدای په دې کې یو حکمت و دې یې واپس راوستل دې دپاره الله چې دې نور مسلمانانو ته د حبشي صفت وکړي او دا کوم کمزوري دي په مکه کې د چا بېوسه خلک دی بې قومه خلک دی یا د قوم خلک دی خو خپل پلارانو رشته داران یې نه پرېږدي نو چې دا ټول حبشې ته لاړ شي نو دوی رالل دې صفتونه وکړل د حبشې چې ډېر نیک بادشاه دی او ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه ژوند پکې مونږ تېر کړ نو دوی څه پکې واپس شو او څه پاتې شو نو په دویم هجرت کې 18 سړي او 19 ښځې حبشې ته راوړل شو 18 سړي 19 ښځې وې د هغوی د نومونو لوی فهرست دی نومونه درته نه 18 کسان او 19 سړي خو چې دوی څنګه لاړل نو کافرانو څه چل وکړ هغوی وې یاره داسې کار دی چې دا خو د دې ځای نه به یو مسلمانېږي او حبشې ته به ځي هسې نه د حبشې بادشاه ملګري نه شي په بل غم ونړو
نو هغې یو دوه کسان منتخب کړل، یو عمرو بن العاص رضی الله عنه دغه وخت کې لا کافر دی وروسته مسلمانېږي، او یو عبدالله ابن ابي ربیعه، دا دوه کسان یې منتخب کړل. وی داسې وکړئ چې تاسو لاړ شئ د حبشې بادشاه نجاشي له او تحفې تحایف یې ځان سره واخېسته د دنیا، نو تاسو به لاړ شئ نو د هغه چې کوم د دربار خلک دي نږدې وزیران او د هغه د پارلیمنټ او د مشورې خلک هغوی له تحفې ورکړي، په خپل اعتماد کې والی او بادشاه ته ووایه چې دا خلک دي او دا مونږ ته راواپس کړه مکې ته، نو دا خلک پرې روشه دوی لاړل حبشې ته ورسېدل چې دوی ځان سره بلا تحفې او تحایف وړي، ځکه ټول قوم مخالف دی، قوم پیسې را جمع کړي دي. تحفې تحایف د نجاشي بادشاه درباریانو له ورکړه، وزیرانو سیکرټریانو چې دا کم رشوت خواره دوی له پیسې میسې ورکړئ او دوی له تحفې هم ورکړئ. وی دا والی او مونږ بادشاه سره میلو کې او دا کم خلک چې کم تاسو سره زمونږ دا دشمنان راغلي دي دا مونږ ته واپس کړئ چې دا مونږ مکې ته هغې به ودرېږه بغیر د بادشاه نه خو دا کار نه کېږي، بادشاه نه مشوره وي، که د هغه نه بغیر یې درکوو خبر شي مونږ ته څه ضرر نه رسېږي چې بادشاه سره یې مشوره وکړه. وی صاحب څه چر پسند راغلي دي د مکې نه، او هغې پسې د مکې یو ډله راغلې ده، یو دوه غټ غټ مشران دي، هغې وایي چې دا مونږ له واپس که نو صاحب په دې خوښوي نو دا شر پسنه سي دلته مونږ ته شر جوړ نه کړي، دا به ورسره واپس کړو. نجاشي وایي څنګه زما د اجازت نه بغیر یې واپس کوئ، راولئ دواړه ډلې راولئ، دغه تاسو چې ورته شر پسند وایې دا هم راولئ، او چې دا څوک ورپسې راغلي دي دا هم راولئ، زه ورسره یو څو خبرې. حضرت جعفر رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام د تره زوی هم په دې ډله د مسلمانانو کې او وایي چې موږ راغونډ شو نو موږ رپېدو چې یا خدایه دا به اوس څه کېږي، د نجاشي دین خو هم جدا دی، زموږ دین خو هم جدا دی، او دا خو دوی تحفې تحایف هم راوړي دي او درباریانو له یې ورکړي دي، او نجاشي له ځان له تحفې راوړی وي، رښتیا هم واپس نه کړي. څه به وایو صحابو میټینګ کو چا وی دا لکه تپوس پر انوس کوي د عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام خو د خدای پیغمبر مونږ منو او دوی خو ته خدای وایي، دا نجاشي او دا حبشې والا دا به څه کېږي؟ لوی ازمایښت دی، فیصله یې په دې وکړه چې رښتیا به وایي، رښتیا وکړې چې څه خیر دی که نه، قسم دی که دا په بل څیز کې شته، په رښتیا وکړې ډېر لوی خیر. تاسو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه د رښتیاو قصه نه ده معلومه، هغه غلو چې قافله ګیره کړل ټول یې لوټ کړل، درته وایي بچې تا سره څه دي؟ وایي ما سره دومره دومره پیسې دي. وایي کوم ځای دي؟ وایي دې ځای کې پرتې دي. چې ویې کتل وایي خلک پیسې پټوي او ته مونږ ته وایې غلو ته پیسې ښیې، دا ولې؟ وایي مور راته وایي چې بچې دروغ به نه وي، دروغ نه وي، ټول غله چې څومره ډاکوانو د عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه په لاس یې بیعت وکړو، د هغه خدای مریدان کړل او ټولې قافلې ته خپل مال واپس کړو. رښتیا به وایي دروغ به چرې، دروغ د خدای دشمني ده، دروغ ډېره لویه ګناه کبیرې ده، الله خفه کول دي، بنده خوشحالی او الله خفه کې داسې به چرې هم نه کې، خدای دې رانه خفه نه شي. فیصله په دې وکړه چې جعفر ته، دا جعفر څوک د حضور پاک د ابو طالب زوی مسلمان، وی رښتیا به وایو ډېره ښه ده چې څنګه دا دوه کافران چې کوم لیږلي یو دا مخکې تلي دربار کې ناست او درباریانو ډېر صفت هم کړی دی او ډېر قدر یې ملو، لیکن دا مسلمانان وردن چې دې څنګه وردن نه شو نو دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نجاشي دربار ته چې به څوک ته نو سجده به یې ورته کوله، کافر چې ورغلل هغې ورته سجدې وکړې، مسلمانان چې ورغلل سلام یې واچوه، بس درباریانو ورته وایي صاحب موږ درته نه وایو چې دا کبرجن شر پسند، مشرکانو کافرانو مو وایي صاحب ودې لیدل
ستا د دربار دا قدر دی عزت یې دله داسې وکړو چې څوک راځي تا ته سجده کوي او دوی درته څه دوه درې ټکي وې سجده یې راته ونه کړه نجاشي غوسه کو نجاشي د مسلمانانو نه تپوس وکړو وی دا ما ته هم سجده ولې ونه کړه او دا څه ټکي ما ته ووې وی صاحب مونږ یو کس دی زمونږ پیغمبر دی هغه مونږ ته دا تعلیم را کړی دی چې کله یو بل سره ملاقات کوئ نو یو بل ته به دعا کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او دا تعلیم یې را کړی دی چې ما سوا د الله نه بل چا ته به سجده نه کوي دا مونږ ته خپل پیغمبر ښودی وی صاحب اوشاره دا خلکه درباریانو ته وایي وی چپ تاسو نه پوهېږئ صبر وکړئ تحقیق به کوو هغې نه پس به نورې خبرې تحقیق به وی ښه وایه که نه تاسو ولې دلته راغلی یې دې حبشې او دا قوم در پسې راغلی دي مطالبه کوي مانه چې دا مونږ سره کا څنګه راغلی څه چل حضرت جعفر ابن ابي طالب پاسېد یو ډېر ښایسته ښکلی تقریر یې وکړه د نجاشي په دربار کې او دربار لګېدلې ټول وزیران او امیران او ګورنران او دنیا ناسته را او دې پاسېد او دا تقریر یې وکړ ای بادشاه مونږ هغه قوم چې مونږ به مردارې خوړلې مونږ به د کاڼو سجدې کولې او چې یو کاڼې به خوښ شو په لاره به تېرېدو ابه م راواغېشته جیب کې به م واچو د هغې سجده به م کوله زوړ به م وغورځو او چې کاڼي به نو نو مونږ به یو شګې را یو ځای کړې چیلی به م ټوله شله او په هغې ته به م سجدې کولې او غلاګانې به م کولې او ډاکې به م کولې او قافلې به م لوټلې او زناکانې به م کولې دا زمونږ ژوند او په معاشره کې هره بدعملي چې وه ټوله په مونږ کې وه داسې بدعملي چې په دنیا کې داسې نه وه چې مونږ د دې کړو نه راکې نه مو مور پېژندله نه مو پلار پېژندل نه مو لوڼه پېژندلې جمدی به م ښه اولاد به م جمدی ښه نو یو هلک مونږ کې خدای را پیدا نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم مونږ یې پلار هم پېژنو مونږ یې نیکه هم پېژنو مونږ یې قوم هم پېژنو مونږ ته ښه معلوم دی او ډېر نیک او صالح مونږ کې او دوی ته هم پته ده دوی هم پېژني هغې هلک مونږ ته ووایي چې الله یو د شریک بله نشته او زه د خدای رسول یم ډاکې به نه کوې غلا به نه کوې د مشر به قدر کوې عزت او احترام به کوې ما سوا د سجده به نه کوې د خیر او د شر مالک الله دې بل څوک نه دی او که د الله تابعداري مو کړه جنت به درکوي او که د خدای نافرماني مو کړه دوزخ به درکوي لوڼه به جمدی نه ښخوې کنځل به نه کوې او چې کوم انسان مونږ به ظالم چې به ظلم وکړه د هغه په ځای به یو بېګناه سړی راونیوه بېګناه به د بل په ځای نه رانیسي دا خبرې راته وکړې مونږ د هغه ملګري شو او دوی وایي تاسو ولې ملګري شوي حضرت جعفر ورته بیا یو ټکې وایي وی صاحب دې نه تپوس وکړه دې خلکو چې مونږ چېرته غلامان یو د دې خلکو که مونږ د دوی غلامان یو نو بېشکه د دوی نه راتښتېدلي یو نو بیا م وله دوی نه تپوس وکړه مونږ د دوی غلامان یو نجاشي د هغې نه تپوس وکړه وی دا هم غلامان دي هغې وی نه غلامان خو نه دي دا خو اصیلان دي او د مکې د قوم مشران دي وی ښه دویم تپوس دې وکړه که مونږ مرګ کړي مړ م کړي او د دې را باندې وینه پوري نو بیا م وله ورکړه نجاشي دې تپوس وکړو وی دوی څه مرګ کړی دی وینه پې ستاسو پورې ده وی نه 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 هېڅ قسمه زمونږ پې وینه نه ده پورې او نه یې مرګ کړی دی وی ښه درېیم تپوس دې وکړه که مونږ غلا کړې او د دې نه تښتېدلي مال هم ترې راوړي نو بیا م وله ورکړه نو هغه ته بیا تپوس وکړه هلکه څه مال یې دنه راوړی دی وی نه 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 یو روپۍ هم رانه ده یو قیرات هم نه دی راوړی مړ هم ترې نه دی کړی مال هم ترې نه دی راوړی عزت ته مله تاوان نه دی رسولی نو دوی په څه بنیاد مونږ ځان سره بوتل څه چل شوی دی چې دوی مونږ له سزا راکوي زمونږ خپل دي نه دوی خپل دي نجاشي ورته څه وایي حضرت جعفر رضی الله عنه ته وی ستا پیغمبر چې درته کومې خبرې کوي د هغې نه لږ غوندې ما ته اورولی شي دې چې درته څه وایي اورولی شي حضرت جعفر وی بلکل
حضرت جعفر وایي سوچ مې کو چې قرآن ورته د کوم ځای نه کم ځای نه وویل وی اتفاقا کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا دا آیتونه د حضرت زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام او بیا دا مې ورته تلاوت کړ وی چې دا مې تلاوت کړ د نجاشي د سترګو نه د اوښکو قطار روان شو وإذا سمعوا ما أنزل إليه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا به چې کله د قرآن تلاوت دی خلکو ته شروع شي د سترګو نه قطار دی وی ژړل وی صاحب بس اب پوه شو د مکې کافران او درباریان چې نجاشي خو یې نرم کړ نو فوراً وی صاحب د عیسی علیه السلام تپوس ته وکړه مطلب یې دا و چې عیسی علیه السلام ته خو ته خدای وی او دوی خو ته د خدای بنده وی درې کې به راګیر شي نو هغه ورته وی ستاسو د پیغمبر د عیسی علیه السلام متعلق څه خیال دی حضرت جعفر وی ما ورته وویل چې زموږ پیغمبر وی چې عیسی علیه السلام د الله بنده او د الله رسول د خدای زوی نه دی وی وګوره چې کنه ستاسو خدای ته د خدای بنده وای دا عقیده ده او درباریان هم غصه شو او وزیران هم غصه شو ځکه خو عیسایانو زمونږ خدای ته د خدای بنده وای نجاشي وی غلی کښېنی یو ډکې راوچت کړ یو معمولي غوندې ډکې راوچت کړ او داسې یې کړې وی قسم مې د الله په ذات دی چې دا د عیسی علیه السلام متعلق څه وی عیسی علیه السلام د دې نه دومره هم زیات نه دی ټکې وي او اډر یې وکړو وی چې څومره تحفې تحایف هم ځان سره راوړي دي وی دا ټول ته واپس زه په مخامخا دا زما میلمانه دي اوسه پورې عام خلک وو اوس د نجاشي بادشاه میلمانه شو دا مسلمانان لکه میلمنو غوندې به په حبشه کې دي ژوند دی بدو کې ښه شو او وی زه په رشوت تاسو ما دوکه کوئ نجاشي وی ما ته دا بادشاهي په رشوت نه ده میله دا خدای نه او واقعي حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها یو روایت دی هغه د دې متعلق فرمایي وی چې نجاشي وی چې دا بادشاهي ما ته په رشوت نه ده میله وی د دې څه مطلب دی وی د دې نجاشي بادشاه د اصحاب نوم یو د پلارو یو یې ترو دې د پلار نه یحتنه او د ترې 12 زامنو نو قوم دا خبره خوښوله چې دا بادشاهي زمونږ په دې قوم کې پاتې شي چې دا بل خوا منتقل نه شي نو د دې نجاشي دا پلار هغې وی که دا نجاشي دا پلار مړ شو خو بادشاهي نیغ دې زوی له ځي دې نجاشي له ځي دې اصحمه له ځي او اصحمه که مړ شو نو لاندې خو بل څوک نشته نو بادشاهي به زمونږ د قوم نه بل خوا لاړه شي نو راشه د دې نجاشي دا پلار به مړ کړو نو بادشاهي به یې رور ته پاتې شي نو د رور یې 12 زامن دي نو چې هغوی خلاصېږي نو ډېره زمانه به پکې تېر بادشاهي په قوم کې پاتې شي د نجاشي پلار یې مړ چې مړ یې که د نجاشي تره ته بادشاهي پاتې د حبشي هر بادشاه ته به نجاشي وي د نوم اصحمه و هغه تره ته یې بادشاهي پاتې شوه دا هلک ډېر هوښیار و د نجاشي د تره ډېر لوی خدمت وکړو او نو دی پروا نه ساتله چې زما پلار دې قوم وجد ډېر زیات خدمت وکړو ډېرې ښه مشورې به یې کولې او د بادشاه چې کوم خپل 12 زامن و دی دیږي که ته مړ شوې د حکومت دله ځي دا هلک هوښیار وی څه وکړم وی دا مړ کړه وی نه د پلار مړ کوس را باندې د غریب دا زوی وجنی وی ښه دی دربار نه وباسه وی داسې به وکړو یو سوداګر په لاره روان و غیر راوسته نو دا نجاشي دی پې په 600 درهمه خرڅ کړه وی دی د یو وطن نه وباسه دا زمونږ غلام اتفاق ته ګوره د خدای شان ته ګوره په هغه شپه هغه تره یې چې وه بادشاه مړ شو چې مړ شو وزیرانو میټینګ وکړه وی دا زامن خو یې ټول لوپران دي دې ته خو بادشاهي نه شو ورکول هغه هلک راغوښتل غواړي نو لاړه لکه سوداګر پسې ګرځېدل هغه یې را پیدا کړه نو واپس یې دې راوسته او دې په بادشاهۍ باندې کښېنه
مفتو کې. نو نجاشي وایي د مکې کافرو ته وایي دا بادشي ما ته په رشوت نه ده میلاو، ما له خدای را کړې ده، تاسو ما په رشوتونو دوکه کوئ، زه خدای بیخ د هغه تحفو وباسه. سرمنې ما پسې د مکې نه په تحفو کې راوړي، دې سرمنې مرمنې وړې او نور سیدونه هغې ورته واپس کړل او خوار او رسوی را رخصت کړل. او دا مسلمانان دا کم شپږ اتیا مسلمانان او 18 ښځې دي، دا زما دننه لکه میلمه غوندې بدلتئ، زه اوسېږې بېغه. نو صحابه کرامو خوشحال. دا صحابه بیا کله راغلل دی چې کله نبی علیہ السلام مبارک هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته، نو دی مدینې ته بیا راغلی. هم حضرت جعفر ته پاتې شوی دی، دی وروستو راغلی. حضرت جعفر سره د یوې ډلې په هغه وخت واپس شو چې کوم وخت کې خیبر فتح شو، اومه هجري په هغې کې راغلی دی. او دا باقي صحابه کرام چې کله مدینې ته حضور پاک هجرت وکړو نو دی مدینې منورې ته راغلل. او چې مدینې ته راتلل عجیبه خبره، نجاشي له لاړل، وایي مونږ خو زمونږ پیغمبر خو مدینې ته لاړ هجرت یې وکړ، مونږ هم ځو مدینې ته، تا له اجازت ته راغلي یو. وی خمال اجازت ته راغلی یې؟ وی یو. وی لاول خو دلته راشئ ما ته کلمې شهادت وروایئ چې زه مسلمان شم. خدای مسلمان کړ. دې کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه، د چا لور د ابو سفیان چې مکه کې لوی سردار دی هم پکې ده. د هغې خاوند وفات شو په حبشه کې، هغې تقاضا وکړه وی ما نبي علیه السلام سره که نکاح وشي نو خبر. نجاشي د خپل ځان نه 1500 روپۍ مهر هغې له ورکړ او د پیغمبر علیه السلام او د ام حبیبي نکاح یې په حبشه کې وله وتړ او یو خپل غلام یې ورسره که یو نوکر دی مسلمانانو سره کا. وی ښه په عزت په مدینې ته رسوی، سپیشل کشتی والا برابر کړه، خپل نوکران یې کړل ورسره لکه یو پروټوکول غوندې شکل کې. او ته به لاړ شې نوکر ته وی او دا مسلمانان به ښه په اطمینان ورسې او بیا به نبي علیه السلام ته زما درخواست وکړي. مسلمانان راورسېدل، هغه د نجاشي هغه سړی هم راورسېده. چې راورسېده وی نجاشي وی چې د الله رسوله زه په تا باندې ایمان ما راوړی د مسلمان شوی. بلکل. او د الله په روی ستا نه سوال کوم چې ما له د خدای په دربار کې بخښنه وکړه. نو نبی علیہ السلام ولا 3 دعاګانې وکړې چې خدای نجاشي وبخښه، الله ته وبخښه، الله ته وبخښه. او بیا وروستو دا نجاشي چې کله وفات شو د تمنا کړې وه چې به د نبي علیہ السلام ملاقات ته راځم، خو غریب بیا مړ شو، وفات شو، ملاقات نصیب نه شو. نو چې کله وفات شو نو نبی علیہ السلام مبارک صحابو ته اعلان وکړه په جومات کې وایي ستاسو هغه ورور نجاشي وفات شوی دی. وی دا صاحب تاسو ته څه پته ولګېده؟ وی جبریل علیه السلام راغی ما ته او وی ما ته جبریل علیه السلام دا مو وی چې که جنازه کول غواړې چې درته یې رانږدې کړمه. وی مې چې یو بلکل جنازه کول غواړم. نو نبي علیه السلام ځان سره صحابه کرام وویستل د مدینې منورې د جومات نه بعد. او وی جبریل علیه السلام په یو وزر د ځمکه وواله، وی ما ته نجاشي کټ ښکاري او تاسو یې نینې. نو پیغمبر علیه السلام په نجاشي باندې بیا غایبانه جنازه بعضې خلک کوي، ولې زمونږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غایبانه جنازه نشته. هغوی دا وایي وی دا د نبي علیه السلام په نجاشي غایبانه جنازه کړې، لیکن نورو په یو روایت کې راځي دا غایبانه نه وه، مونږ ته خو غایبانه ښکارېده. نبی علیہ السلام وی ما ته جبریل علیہ السلام د ده دا کټ راښکاره کړه، ما لیده او تاسو نه لیده. نو گویا کې پیغمبر علیہ السلام حاضر سړي جنازه حاضر مړي باندې اصحابه د دې نجاشي نو نور د حبشې هر بادشاه ته به دوی نجاشي به چې دوی کله په دې کې نامراده راغلل د مکې دا کافران او قوم ته یې وویل چې مونږ خو ذلیل را رخصت هغه خپلې سرمنې مرمنې هم راته راپشا کړل او تحفې تحایف هم راپشا کړل چې دا هم نه دي پکار. اوس به څه کوو؟ جرګه ناکا د ابو طالب حبشې نه نامراد را په والو ټکولو په مسلمانانو ستړي شو چې کوم غریبانان مسلمانانو حبشې ته لاړ، چې کوم مالدارو او د قوم نه مجبورو هم حبشې ته لاړ. د مکې محکم کافرانو
یو بل میټینګ وی داسې کوم چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ بنو هاشم چې کوم د نبی علیہ السلام قوم مکمل بایکاټ داسې بایکاټ ورسره کوو او خیفي بني کنانه یو ځای د مکې سره خوا کې یو خوړ دی هلته جمع شو هلته جمع شو عمرنو لږ تعاون وکړئ ښه جومات کې زموږ کار تقریبا انشاءالله رنګ روغن نه بغیر په خلاصېدو دی ډېر زیات کار په جومات کې وکړه برمپر شو اچو او دا جنګلې باندې تاسو ته پته راولګېدلې نو زموږ باندې ډېر طرفدار یو پیسې مول یو بل نه راغېستې یو بل نه موله پیسې راغېستې دي او هغه مو دا قرضې مرضې خلاصې کړې نو تاسو مهرباني وکړئ موږ خو تاسو ته وایي چې بار موږ چندې نه غواړو او چې کوم ستاسو څه وس کېږي د خدای د رضا لپاره نو دا جومات دی لمونځ هم پکې کېږي او د حفظ درس هم پکې شروع دی او بره به خصوصا د حفظ درس کېږي نه له غوښتنې تعاون بل زموږ یو نیت دی جومات ته بل هم دی موږ ته د دې دغه ډېر لوی مسله ده د دې لوډ سپیکر چې کله بجلي دی موږ ته مسله ده نو جنریټر موږ له پروس کال چې اغشت دی خو شور کوي ډېر زیات اراده مو دا ده چې دی یو پی ایس وایي هغه ښي په هغه شور هم نه کوي نو که د چا وس کېږي او پرانې واخېسته خو ډېر به ښه شي یو پی ایس چې هغې سره بیټري لګي او کنې نو دا مو نیت دی ورته نو مهرباني وکړئ لږ یو فوټې تعاون پکې وکړئ ښه بهر کیف میټینګ یې وکړه په خیف بني کنانه کې وی د مسلمان خلاف بایکاټ نو فیصله یې په دې وکړه چې نه به ورسره خبرې کوو مسلمانانو سره بلکې یوازې مسلمانان نه د دوی چې کوم ملګري دي اگر که مسلمانان نه دي هغې سره به یې نه به خبرې کوو نه به پې سلام اچوو نه به یې جواب اخلو نه به پې شیخ ارزو نه به د شیخ مکمل بایکاټ دا سوشل بایکاټ کې وته ماشومان شغې مه وایي سوشل بایکاټ کې وته دا تنګ شو مسلمان ځکه چې په قوم کې د سره څوک خبرې نه کوي نو د ابو طالب یو دره ده شعب ابي طالب هغې ته مسلمانان منتقل شو او اتفاق ته ګوره چې دوی کله بایکاټ فیصله وکړه نو یو کاغذ یې ولیکه او په هغې کاغذ د دې کافرانو ټولو مشرانو سردارانو دستخط یې او د بیت الله په درشل باندې هغه کاغذ ټک چې دا زموږ د مسلمان خلاف فیصله ده او دا دلته ټک واله نو چې چا هغه کاغذ لیکلی و د هغه نوم د هغه او دا څه ورته ویل کېږي د هغه نوم ځان سره هېر شو هغه چې هغه د عکرمه زوی د پلار نوم خو عکرمه دی خو بهر کې نوم راته نه دی یاد هغه چې چا خط لیکلی و هغه خدای په لاس وشل هغه له خو رب العالمین هغه سزا ورکړه خو مسلمانان تنګ شو نو شعب ابي طالب ته منتقل شو هلته به یې څه نه پې چا شیخ خرڅو نه ترې چا شیخ ایسته نه چا خبرې کولې نه څوک ته جواب اخلي نو دومره تنګ شو مسلمانان دومره چې وایي موږ به د اونو دا پاڼې او دا کبلې به م راچوکولې په دې به م خپل وخت تېرو او یو صحابي وایي ما باندې خو دومره تکلیف راغی چې یو ځل مې په لاس په ځمکه د شپې تپاو نو څه لون غوندې شي باندې مې لاس ولګېد ډېر اوږې وما وی روچت مې کو په خوله مې ور ومنډه او شخوند مې پې ووو وی پته راته ونه لګېده چې څه شي او خېټې ته مې څه لاړه یو بل صحابي وی سرمن مې ومونده سرمن نو یې مې راوړله نو وی او مې سوځوله ایرې مې ترې جوړې نو وی هغه ایرې به مې لږې لږې خوړې په هغې مې خپله ګزاره دا ژوند د صحابه او دا لږ نه دا د سن 7 هجري نه حبشې ته هجرت په 5 هجره رجب کې زبرګه کې شوی او دا سن 7 هجري وه دا سن 10 هجره دا هجري نه ایشه نبوي ځکه هجرت وروسته دی حبشې ته هجرت په 5 نبوي شوی او دا 9 نبوي د پیغمبر 9 کالو د نبی علیه السلام 3 کاله د تکلیفونو کې مسلمانان تېر شوي او دا ظالمان به تلله هغه دره په غاړه کې به ورته ودرېدل نو د مسلمانانو هغه ماشومانو به د لوږې نه چغې والې جړل به نو دوی به پورې خندل
داسې ظالمان ظلم به یې کو نو پکې هر قسمه خلک وي بعضې پکې ښه خلک وي نو یو کس پکې و پکې خو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د تره زوی دی هغه وی یاره دا خو ډېر لوی ظلم دی دا هغوی خپل دي زمونږ دا دونه ظلم ولې په دې مسلمانانو او چې د بار نه به قافله راله او سامان به یې خرڅو د مکې کافر به ورته ګورې په دې به نه خرڅو نو به مسلمانانو به نه خرڅو او که خرڅو به نو دوی به ورته وي د دې لس چنده زیات قیمت ووایه نو دومره قیمت به وي چې به د هغې شتون تنگ شو حکیم ابن حزام یو اوښ رابار 3 کاله پې تېر شو اوښ یې بار که د غلې او د خوراک او د وازګو او چې څنګه یې بار کړو نو روان شو دې درې ته ور روان شو دې کې ابوجهل ولیده وی ښه حکیمه مونږ بایکاټ کړی او ته بایکاټ ماته ته جوړ مسلمان یې تا هم ورسره ملګري کوو او هغه اوښ یې د لاسه ونیوه او واپس یې ترې را روان کړ چې دا کار دې وکړو ابوالبختري دیم کافر دی حکیم ابن حزام هم کافر دی ابوالبختري هغه وی چې یاره دا څه وشو ابوجهل ته وی ستا په دې کې څه کار وی نه مونږ فیصله کړې ده وی ستا د قوم خلک کوو نو تا به دا فیصله نه کوو دا خو زموږ تربوران او رشته داران دي نو ځکه دا فیصلې دي کړي په جګړه شو ابوالبختري او لینده ورسره وه هغې اوچته کړو ابوجهل یې په دا سر سر یې وله وینې جګړه جوړه شو هشام ابن عمر دا یو بل کافر دا هغه هم پکې رشته دار هغه د شپې یو اوښ د سامان نه ډک کړ او درې ته یې بوته پټ او دغسې ور وشړل مسلمانان بعضې پکې بس دا یو خدای پاک داسې یو کار جوړول چې دا بعضې ښه صالحان صالح معنا مسلمان نه لکه اخلاقي طور چې کوم ښه خلک وو هغې را یوځای شو وی دا فیصله ماته دا مسلمانانو سره ظلم دی اخواته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی ابو طالبه وی ما ته الله تعالی یو اطلاع راکړې یا څنګه ده وی خدای پاک ما ته د اطلاع راله چې کم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازې ټکوالی دی نو هغه به یې نو خوړلی دی یو د خدای نوم پاتې او باقي به یې نو خوړلی ورشه کافرانو ته ووایه نو چې هر کله هغه به یې نو خوړه او کاغذ ختم شو نو د دوی شي لار ختم شو د دوی هغه کاغذ د سرونه ختم شوي دي ابو طالب راغی د مکې کافرانو ته دا خبر وکړه دوی خو یې نه اورېدل خبرې ورسره هلته بعضې هلکان نوجوانان او بعضې پکې انصافداره مو هغې وی نه دا بایکاټ ختم فیصله په دې شوه وی هلکه دا دې چې څه وایي ابو طالب دا خبره ووایه که دا کاغذ واقعي وی نو خوړلي بایکاټ به ختم کړو اکې نه خوړل نه به ختم بس مجبوره شو کافره خپل منځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه را خلاص که ویې سپړده نو د الله د نوم نه ماسیوا چې څومره حقونه ټول وی نو خوړلي بایکاټ ختم شو دا 3 کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د ژوند تېر کړ او د اونو پاڼو په درب او په قبر یې خپله زندګي تېره کړه د څه د خاطره د اسلام د خاطره د دین اسلام د خاطره د اسلام داسې په اسانه نه دی چې کله پیغمبر علیه السلام بیا حجة الوداع وکړه د حج نه فارغ شو نو نبی علیه السلام وی داسې به وکړو چې هغه خیف بني کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کړو د شکریې د وجې نه صحابه ټول راغونډ کړل وی یو وخت کې دې ځای کې زمونږ خلاف د بایکاټ فیصله شوې او زمونږ خلاف کاغذ دلته لیکلی شوی دی اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریه ادا نو پیغمبر علیه السلام په هغې کې لږه غوندې دمام کړو زما وروڼو دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څومره لوی سړی دی ام مجبوره شو روان شو حبشې ته وی د حبشې ته هجرت کو چې په لاره روان شو یو کافر دی ابن دغنه په مخه ورغی ابوبکر څه کې وی بس قوم مې نه پرېږدي
زم حبشې ته نه نه ستا غوندې سړی چېرته زمونږ نه بار تېر شي ته خو ډېر ښه سړی ته خو د کونډو رونډو خدمت کې یتیمانانو ښېګړه کې او خلکو سره احسانات کې راځه تا ته به څوک هم غږ نه کوي زه دله امن درم ابن دغنه راغی او د مکې په ټولو سردارانو وګرځېد وایي ابوبکر ولې وباسې حبشې ته یې شوی ابوبکر خو ډېر ښه سړی دا چې ښه ښه ده نه ټول لاړل زموږ په دې قوم کې څه پاتې کېږي کافرانو ورته څه وی داسې کار دی ابوبکر موږ پرېږدو غږ ورته نه کوو خو ده د کور مخکې دا له جوماتګۍ جوړ کړی دی او په هغې کې دی لګیا دی هغه خپل سبق قرآن او حضرت ابوبکر صدیق چې به کله د قرآن شریف تلاوت کو جړل به یې ورته ډېر نرم دل نه موږ یریږو زموږ ښځې ورته ودرېږي او زموږ بچي ورته ودرېږي نو هر څه زموږ ښځې او زموږ بچي چې ته مسلمانان نشي نو موږ دله امن ورکوو ابن دغنه چې تا امن ورکړه زموږ هم امن خو ته دا مهرباني وکړه پناه مولا ورکړه ته دې پوه کړه چې دې دا خپل قرآن کور دننه پټ کړه ابن دغنه راغی ابوبکر ته یې ویې ګوره ما دله پنۍ درکړه څوک به هم درته غږ نه کوي خو ته مهرباني کوه دا خپل قرآن او دا مونځ دې کور کوه ویې ډېره ښه ده اوس دې راوستې یو څو ورځې دننه خپل مونځ کوه قرآن مې پکې لوسته بس ټینګ نه شو بیا بار دروازې مخې ته هغه جوماتګي کې به یې مونځ کوو او پس تلاوت د قرآن شریف به یې پکې کوو او جړل به یې ورسره څومره د کافرانو ښځې بچي به تېرېدل ورته به ولاړ نو کافر لاړه دغه ابن دغنه پسې وی تا وله پنۍ ورکړې وه او شرط یې پېښه و ابوبکر د خپل شرط نه خلاف ورزي کړی خو بیا راوتلې د دروازې مخکې لګیا دی او هغه خپل قرآن لولي او جاړي ورسره داسې وکړه چې د دې خپل شرط ته پابندي پرې ولګوو چې دې کور کې دننه کوي او که نه کوي نو مونږ یې ښکاره نه پرېږدو ته ترې خپل امان واپس کړه ځکه که مونږ ورله ډب ورکوو نو دا ستا بېعزتي دی تا وله امان ورکړی دی ته دې امان واپس کړه مونږ پېښه ابوبکر پېښه مونږ یې بار قرآن اورېدو ته نه یو تیار هغه راغی ابن دغنه ته یې ویې ګوره تا له خو ما امان درکړ پنۍ مې درکړې ما دې ذمواري واخیسته نو تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه بار بیا راووتې ویې نشم صبرېدی د خدای قرآن پټ نشم لوستلی نشم ټینګېدی وی ښه نو که در باندې چا بار گزار وکړو نو دا خو زما بېعزتي ده که پنۍ ما درکړې ده ما ته خپل امان واپس کړه او یا دننه خپل تلاوت کوه ابن ابوبکر صدیق ورته څه وایي وایي ما تاله خپل امان واپس درکړو ما له د الله او د رسول پنۍ او امان کافي دا دومره سختې به په دې صحابه کرامو تېرېدل بیا چې د شیب ابي طالب هغه درې نه مسلمانان راووتل نو بیا د غم کال عام الحزن ورته وایي ځکه چې په دغه کال کې ابو طالب وفات شو پیغمبر علیه السلام سره خو د ډېره مینه او نبی علیه السلام عجیبه دا وه چې کله مړ کېده نو پیغمبر علیه السلام ورسره وله راغی او د مکې دا کافران دي کې چاپېره ټول ته ودي نبی علیه السلام ورته کاکاجي دا کلمه ووایه زه پوه شه او خدای پوه شه زه به الله سره نور خبرې کوم خو ته مهرباني وکړه دا کلمه ووایه ابو جهل ورته څه وایي اترغب عن ملت عبد المطلب وی د خپل پلار نیکه د دین نه دی اړی اخیری الفاظ د ابو طالب د علی ملت عبد چې بس زه بل دین نه قبلم او د هغه خپل هغه نیکه پلار نیکه هغه زه خپل دین نه قبلم او ساعتې ووت کافر مړ شو ورته پته ده لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وی ما ته دا ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دی بس ایمان یې نو نبی علیه السلام څه ووی وی هغې پورې بدله د خدای په دربار کې بخښنه غواړم چې تر څو خدای نه مې منع کړي نو قرآن شریف کې الله آیتونه نازل کړل ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سړی او پیغمبر دا به کافر له بخښنه نه کافر خدای نه بخښي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء کفر او شرک باندې چې کوم سړی مړ شو د ده بخښنه نشته
نور که خدای غواړي وبخي کفر او شرک خدای نه درې ورځې یا پنځه ورځې د ابو طالب د وفات ته پته حضرت خدیجه رضی الله عنها وفات شوه هغه د پیغمبر علیه السلام بیبي مو خو ډېره زیاته خدمتګاره او ډېر لاس به یې کوو نبي علیه السلام ته تسلی به یې ورکولې نو پیغمبر علیه السلام په دغه کال ډېر غمجن 3 کاله په شیب ابي طالب دره کې او دغه کال د کاکا وفات او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات نو ځکه عام الحزن ورته نو چې دینه مایوس شو نو پیغمبر علیه السلام بیا لاړ طایف ته هغه واقع د طایف انشاءالله ابله ته بله جمعه کوو خو صرف دومره به درته د پیغمبر علیه السلام مبارک دا حالات لږ را شروع کړي دي چې تاسو ته دا معلومه شي چې نبی علیه السلام د دې دین دپاره څومره محنت کړی څومره خوارۍ کړي دا راته د دې دین قدر در سره پیدا شي او د نبی علیه السلام مبارک قدر در سره پیدا شي د دې نه خبر شي او د خپل ښکلي پیغمبر د حالات او تاریخ نه خبردار شي جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هېر دی څوک چې د خپل مشر تاریخ هېروي دا جمدیني دا مړخو السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل په دې بیان کې تاسو اورېدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې د مشرکانو د طرف نه پابندي لګول هغه پابندي ته ویل کېږي شیب ابي طالب سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم دا اورېدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ جزاک الله